اخیری لمحات دی علماء بہترین بیانات و تقاریر استاسو پر خدمت کے عرض کرل زر مختصر وقت کی چونکہ مجلس کی اکثر کے پر نظر رازی عوام روندی چا د بچی با د قرآن عظیم الشان ختم شوی د چا د ورانو د چا د قرئی نو موږ تاسو ته یو ذمہواري ده په غاړه ده صرف د اولاد په چل حقوقو چې والدینو باندې لري په هغې چل کلمات ستاسو خدمت کې عرض کول غواړم معززو دا اولاد والدینو باندې چل حقوق لري من جمله د هغې حقوقو نه د خپل نامې انتخاب دی باید چاته رب کریم د اولاد دا نعمت ور نصیب کړي دی ورته خپل نامه وضع کړي بیا په نامو کې بهترین نامې حضرت امام بخاري په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی عبدالله ده عبدالرحمن ده او د خالق رب جلال چې دا څومره اسماء الحسنى او د پاک اسامي شریف دي دیتا کلمه دا عبد مضافه کا مخکې ته دا عبد کلمه کېږده خپل بچي ته دغه اسم وضع کا لکه عبدالخالق عبدالبر عبدالباری عبدالرب وغیره وغیره دا بهترین نامې دي د اسم اثر په مسما کې وي نو تا چې د باري تعالی دا ښه اسماء په خپل بچي باندې دا نامې کېښودې ستا په دې بچي کې به د هغې ښه اثر ظاهرېږي د عبدالصبور نامه دې ورته کېښوده د صبر ماده به دې کې ظهور کوي دی به صابر وي که عبدالحلیم دې کېښوده ده کې به حلم وي که عبدالعلیم دې کېښوده ده کې به علم وي که عبدالشکور دې کېښوده دی به شکرګزاري نو ښه نامه ایښودل دا د بچي په والدینو باندې اولین حق دی ثانیا دا بچي اوچت که د خپل علاقې د یو پیر او فقیر د یو بزرګ دربار او استاني و د هغه مسجد او مدرسې ته یې ویست ځان سره د کور نه جواره او بیا کجوره واخله تحریک ورته وایي مسنون عمل دی د بیبي اسماء رضی الله عنها د قبا مسجد سره خوا کې بچی پیداش بیمار وه سهار څه د پاسه 1 کیلومیټر مزل کوي مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته راځي رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم پاک رسول اعظم صلی الله علیه وسلم مبارک تحریک کې خپل ماشوم بچی ږدي ورته کجوره حواله کوي مبارک دا کجوره خولې ته دننه که د رحمت لعاب شریف ورسره ضم کړل بیا په ګوته باندې لعاب دا خوږه لاړه مبارکه روچتئ فاول شیء دخل جوفه ریقه صلی الله علیه وسلم اول خوراک چې د دې ماشوم خېټې ته کوزېږي هغه د محمد مصطفی د پاکه د رحمت او د برکت او د شفا نه ډکه لاړه مبارکه وه فهنکه وسماه عبد الله مبارک ورته تهنیک وکړ دا غټه ګوته یې خولې ته وردننه کړ دې خلق تالي سره یې ورته ومږله هغه دا لاړه مبارکه ده وخوړله دې ته تهنیک وایي مبارک ورته نوم ږدي وي د ده نوم عبدالله شو دا د بچي په دې والدینو باندې حق چې دی بزرګانو ته دې پرېږدي چې هغې ورته دا خپله لاړه په خوله کې واچي هغې ورته تهنیک وکړي هغې ورته خپلې بهترینه نامه کېږدي تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمه الله عبدالله بن عباس سے بسر ذکر کئی ام الفضل چې رسول الله مبارک چاچی و عبدالله بن عباس سے مور و عباس سے اختبر رسول الله مبارک قرآن دی برکه کې تیر شو ومبارک رب کریم ډېر علم او فراست او قلبي بیداری هغه بصیرت عطا کړو مبارک ورته وایي یا ام الفضل انت حامله بغلام فاذا ولدتيه فاتي به اے چاچی ته چې په کوم ماشوم امیدوارې دا هلک دی القریب به ته د دې حمل وضع وکړي دا بچی چې وزېږي بیا ما ته لږ راوله هغې دا خپل ماشوم بچی چې کله
ولګولو غیږ کې روچتۍ امام الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته وروړي مبارک هغه ته فهنکه وسماه عبد الله تهنیک ورته کوي خولې مبارکې ته بوته دننه کوي لاړه ورته خوله دې ګزاروي او بیا ورته نامه دي د نوم عبدالله شي دا د دې بچو حق دی والدینو باندې چې د خپل علاقې خانقانشین استانشین بزرګان دین د هغې خوا ته ماشوم یوسي چې هغې ورته د خپل نوم انتخاب هم وکړي او هغې ورته تهنیک هم وکړي او د نامو کې خپل نامې ما مخکې عرض کړو چې عبدالله او عبدالرحمن ده د هغې نه بعد د خالق عزوجلال نه بعد په تمام مخلوق کې اعلم الناس اخشى الناس احسن الناس اعقل الناس اشجع الناس بلکې هر د صفت د خوبۍ د هر صفت د کمال په میدان کې اول نمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی نو بیا د ده مبارک دا نامې د بری تعالی د پاکو نامو نه بعد د دې مبارکو دا پاکې نامې بهترینې نامې دي بچی باندې محمد نامه کېږده احمد کېږده حامد کېږده محمود کېږده بلکې د ده مبارک دا څومره پاکې نامې چې دي صاحب د سبل الهدى والرشاد هغه وایي دا د قرآن کریم په آخري صفحه کې کوم یو کم سل اسامي د ده مبارک ذکر دي څنګه چې د باري تعالی اسامیو کې حصر نشته نامې د خدای تعالی نور هم ډېرې زیاتې دي زرګونه ښکلې نامې لري داسې د ده مبارک دا نامې یو کم سل نه دي ګڼې نامې د ده مبارک دي تقریبا 500 ته هغه رسولي دي بلکې د هغې نه هم زیاتې دي نو دغې نامې سره غلام ټکې مخکې ولګوه غلام محمد غلام نبی غلام رسول غلام مصطفى غلام مجتبى غلام یعنی دا مبارک چې څومره د پاکې نامې دي یو اسم شریف نه مخکې غلام نامه لګي او که د ده د ربون مبارک دي د بلکل جواز دارد اگر چې د دې په حیات کې د دې اسم مبارک محمد صلی الله علیه وسلم نامه سره د کلي د دې انضمام په اول د اسلام کې دې څه خبرې وي وروسته علماو جواز ورکړی زموږ پښتانه څه وخوړه دا خو یې د پلار نامې و د نیکه نامې و دا بیا بېدبي کېږي او دا نامه خو د تره د زوی ده او د فلاني ده که موږ د طریقې عالیې نقشبندیې دغه سالار شیخ بهاءالدین شاه نقشبند بالاګردان رحمة الله علیه دا به اسم ګرامی شجرې نسب ته وګوره محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد غرني كم محمد نامه دخلني كم محمد نامه دفلار نامه محمد دزوي نامه محمد دنسي نامه محمد هغې دومره د اسم شریف سره مینه وه چې هغې د پلار په نیکه دغه جوړې ورکړل چې محمد د ستا مبارک سره رښتونې مینې کور کې د پنځه زامنې په ټولې محمد نامه کېږده یو ته محمد اول وایه بل ته محمد ثاني وایه بل ته محمد ثالث وایه بل ته محمد رابع وایه دا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا پاکې نامې دا بهترینې نامې دي دا ستا د بچي په تا حق جوړېږي دا نامې کېږده قرآن عظیم الشان کې د 27 یا 28 انبیاو دا پاکې نامې ذکر دي آدم شیس نوح لوط ابراهیم موسی عیسی زکریا یحیی ادریس یعقوب اسحاق سلیمان علیهم الصلاة والتسلیمات دغه د خدای د نازولو پیغمبرانو د نامو کې د یو نوم انتخاب وکړه د هغه نبي نسبت معنویت روحانیت برکت هغه به دلته صلاحیت او حلول کوي هغه نامه به دې کې څه اثر پرېږدي زما معززو دا د اولاد حق دی والدینو باندې بیا چې کله ورونې باندې ته ورسېږي ختنه ورته وکړه که الف وي ختنه او بیا دا عقیقه ورته وکړه ځکه د امام احمد صاحب د بعضو علماو رایته ده چې د اولاد په والدینو ته شفاعت کړي خو دا هغه نابالغه اولاد چې وفات شي چې د والدینو د هغه د طرف نه عقیقه کړي وي نو دوی به شفاعت کوي چې د کوم اولاد د طرف نه والدینو عقیقه نه کړي د بعضو علماو قول موجود دی هغوی به چې دا اولاد به د والدینو نه مرور وي ولو که دا نابالغه وفات شي د قیامت په میدان کې بیا والدینو ته شفاعت نه کوي دا د بچي حق دی هغه شرایط چې کوم د قربانۍ په سرمي کې ملحوظ دي هغه د عقیقې په سرمي کې ملحوظ دي کوم ترمیم چې هلته موجود دی هغه دلته موجود دی لکه چیني کې یو کال شرط دی
وګډ کې ترمیم شته که د شپږو میاشتو وي جزاء وي د کال عمر رسول وي نو بیا د قرباني د عقیقه کېږي قرباني کېږي او غوښې سره یې هغه څه وکړه کوم چې د قربانۍ غوښې سره تا کول درې ډېرو کې تقسیم کا یو ځان ته پرېږده یو طرفدارانو ته ورکړه یو مساکینو ته ورکړه او بعضې کتابونو کې مانا هم لیدلي وي باید د عقیقې د دې د څاروي د هډوکي مات نه شي تفاولا دا مخکینی لاس وروستنی خپه ده دا سلامت خیرات کوي سلامت پاخه کا تفاول نساء خدای تعالی بسته د دې بچي د اندامونو سلامت ساتي د دې د برکته په هر حال ثروة اخرى او بیا دا ویښته چې دی د چاندۍ سره وتله نو دا هغه صدقه که دا چاندي صدقه که دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه کار و داسې دي حقوقو کې یو حقدار دی چې د مور کالم شو ورته به امر کې مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین مروا اولادکم کنا اولاد ته امر وکړئ د مونځ بالصلات د مونځ چې کله د مور کالم وي واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین او چې د لس کالم شي بیا پرې ووهئ کما زه ته نتله دا ستا باندې ستا د اولاد حق دی دلته داسې نور راغلی خلک د بچو پالنه کوي د کپړې خیال ساتي د خوراک خیال ساتي د سکول او د مسکن خیال ساتي و د دین او د آخرت او د قبر او د تربیت خیال نه ساتي هغې بیا خوشې کړي وړوکي ماشوم ته ټچ موبایل په لاس کې ورکړی هغه چې تربیت اخلي د ګوګل نه اخلي هغه چې تربیت لري د یوټیوب نه اخلي هغه چې تربیت لري د فیسبوک نه اخلي په هغې کې هم د یهودو ایجنټانو ورته ناست دي په سر باندې سور رومال راچولی یا سپین رومال راچولی کله ورته وایي په خوله باندې نیت مه کوه کذاب جوړېږي دروغجن جوړېږي کله ورته وایي پیغمبر علیه السلام که د هغه مبارک د مزل سره خوا کې ودرېږي او د یا رسول الله ناره لګي هغې هلته هم نه وړي کله ورته یو وسوسه ورچوي کله ورته بله وسوسه ورچوي یو کتاب کې مې ولیدل چې حضرت عمر صاحب د مدینې منورې د یو امام معذوره کوبې شړلو وایي چې ستا پلار موږ نه پېژنو دا فیسبوکو کې چې راځي تاسو دا پېژنئ دا د کوم تنظیم سره ټچ خلک دي د کوم چا ساتلی شوي خلک دي د چا نه ورته فنډینګ کېږي بیا خاص کر دغه خلک چې د پټکي سره دښمني کوي په سر باندې رومیان راچولی دا خو د دجال لښکر دی دې نه خو بلکل نوجوانې طبقې ته دا زه یو توصیه پرېږدم د دې نه ځان وساتئ په آخر زمان کې دجال لعین چې کله خروج وکړي 70,000 کسان رسمران ډاله کړي د یهودو ایجنټانو ملایان دا به دجال پسې رواني حدیث پاک کې راځي علامه یې دا ده علیهم الطیالسه په سر باندې به دا برک رومان راچولی دا به د دجال د متبعینو علامه دا به د خیبر یهودیانو په سر باندې به دا رومالونه راچولي د خیبر د یهودیانو دا مرض رسول الله مبارک په 63 سال عمر شریف کې یو لمونځ بغیر د حج او د عمرې د سفر نه څوک به راته ټوپۍ کړي یا بغیر د پټکي نه ثابت نه کړي یعنې دا غزو دا میدان پټکي سنت مستمره دی دا سنت دایمي دی د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک عرض بنا کولو معززو د بچو د تربیت خیال وساتئ یا په خپله تربیت وکړه تربیت په خپل څنګه کې کور کې دیني ماحول جوړ کړه کور کې د درود شریف ختم شروع کړه کور کې د مسلم تلاوتونه کوه سهار کې سورت یاسین ووایه جمعې پورې سورت کهف ووایه کور کې درود شریف ووایه کور کې د نعتخوانۍ مجلس جوړوه MP3 کې د سید الکائنات معجزات چې علماو ربانیینو راسخینو د اهل سنت والجماعت بیان کړي دغه بیانات کور کې دې بچو ته ولګوه د ښه تربیت او که بیا هم دي دا بچې د ګوتې نه نیسه چې ستا په کلي کې چېرته د میلاد شریف جلسه وي بچې هغه جلسې ته راوله د ښه تربیت دی یو پیر فقیر سره یې مرید کا څلور طریقې کې چې هر پیر صاحب سره دې مرید کو دا ستا د بچې ښه تربیت وکړو دا د بچې حق دی په موتا باندې دا بچې روچت کا هغه خلکو ته یې جولۍ کې واچوه چې هغې ورته وایي چې پلار دې کور ته راشي ورته ودرېږه هغو خلکو ته بچې ولېږه چې هغې ورته وایي اسلام کې ودرېدل نشته قیام تعظیمي نشته دا د عجمیانو کار دی او دا شرک دی دا ناروا دي هغه چاته بچې ولېږه چې ته رادن نه شو بچې درته هغه ذهني داسې برابر کړی چې هغه تا ته پاسیم ده
هغه چاته بچی ولېږه چې هغه ورته وایي اسلام کې دوه لاسونه ملاول نشته لکه د انګریزانو تا ته ستا بچی یو لاس درکوي هغه چاته بچی ولېږه چې هغه ورته وایي جومات کې د اختر مبارکیانې نشته ستا خپل بچی ستا د بدن نه پیدی د اختر په ورځ جومات کې تا ته شک وي چې بابا مبارکیانې بدعت دی جومات کې دا نشته هغې خلکو ته ولېږه بچی چې هغې ورته وایي د غیر الله ته ښکته کېدل د هغې لاسونه خپلول شرک دی هغې ته ولېږه هغه چاته بچی ولېږه چې هغه ستا بچي ته دا تربیت ورکوي چې د پلار په وړاندې په اوچت اواز خبره ونه کړي عمل به دې تباه و برباد شي د پلار په سترګو کې سترګې ورواړې چې پلار دې چې راشي ورته ودرېږه پلار ته دواړه لاسونه ورکه پلار ته لاسونه ښکل کړه د پلار تعظیم کوه که د بچي په خپله تربیت نشي کولی هغه متأدبین بآداب الشریعه علما چې هغې په د شریعت آداب خپل کړي دي دا بچي هغې ته لمن کې واچوه چې هغې ستا د بچي صحیح تربیت وکړي مبارک خو موږ ته ویلي دي ادبوا اولادکم بثلاث حب نبيكم وحب اهل بيته وتلاوه القران مبارک کو چې خپل اولاد ته زما محبت زده کړي مبارک محبت څنګه دی د خالدان نامې په زده کړه د مبارک د خپل سنت پټکي رانجو زلفي دا بچی ته ورپسر کا بچی ته دا بیکاره انګریزي سره مه پرېږده چې قزع قزع ورته وایي نیم سر دې ورته خریل و نیم دې ورته پرېښی دا خو ناروا دي درې قسمه زلفې د بچي پرېږده هغه هم چې کله ګیرې راوځي دا بېګیرې ماشومان چې څومره دي دې ته ویښته غټ پرېښودل دا ناروا دي دا محل فتنې ګرځېږي باید وړو ماشومانو ته د والدینو حق دا دی سرونه دې ورته بار بار خري هدایم لیکلي چې کله امام محمد صاحب پلار راوستی زمونږ امام صاحب تکي راولو امام صاحب ورته امر وکړو چې سر وخورایه او بیا به یې د ستنې نه اخوا کېنولې او کله چې ګیره رووتو په د شخصیت دا سورې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ولیدو سوري کې د هغه په مخ باندې ګیره ولیدل نو بیا ورته چې د استواني ستنې نه راځي خوښه اوس ما ته مخامخ کېنه د تهمت د زینه به باید موږ تاسو خپل اولاد او خپل ځان دا ټول به ترې ساتو او کله چې اولاد د ګیره راوځي نو بیا درې قسمه زلفې ورباندې پرېږده یا د بوګونو د نیمایي سره پرې کټ کړه یا د بوګونو د نرمۍ سره پرې پرېږده یا دومره دې اوږدېږي چې د اوږدو سره دا څوکې ولګي دا بعضې ملنګانو دا بعضې یارانو هغه دومره اوږدې کړي چې داسې د نوم سره لږي رالږي زموږ استاد صاحب غالبا د نورو ملګرو په استاد مرحوم شاه صاحب نور الله مرقده هغه د دې سخت خلاف و هغه به وایي چې د دې بیا دا باره پیش کوي چې دا علویانو ته دا خیر دی نو علي کرم الله وجهه په روایت د ترمذي کې چې دا حدیث د هغه غوږ مبارک ته رسېږي چې تحت كل شعرة جنابه أدريز الوجس فمن ثم عاديت نفسي عاديت راسي فمن ثم عاديت راسي فمن ثم عاديت راسي چې دا حدیث هغه ته رسېږي چې د هر ویښته باندې جنابت پروت دي که ویښته دي یو ویښته دي په غسل کې وچ پاتې شه غسل دې نوځي علي کرم الله وجهه ما د سر سره دشمني شروع کړه بیا به هغه سر خریلو نو ته چې چا باندې برید تاوي چې زه علوي یم زه خپل الحمدلله علوي یم او د مبارک علیه السلام سنت پسې روان یم علي کرم الله وجهه مبارک هغه بیا سر خریلو ته چې وایي زه علوي یم او زه فقهاو دې ته اجازت ورکړې دې خوا خو د نورو فقهاو عبارات ته وګوره دې خوا خو شارحینو د احادیثو عبارات ته وګوره د محققینو تحقیق ته وګوره غرض به دا دی که زلفې څوک پرېږدي دغه درې قسمه زلفې اجازت دی چې وګوره به ښکتني لکه امام رباني صاحب یو قاعده کلیه پیش کوي چې کوم شی رافع د سنت وي هغه بدعت لاندې داخلېږي د سنت خو دغه درې قسمه دي دا چې دا څلورم قسم ورکې وګوره لاندې خوشي کې دې سره د سنت رفع راغله او د سنت رفع راغله بدعت لازم شو ځکه اجتماع د نقیضې هم باطله ده ارتفاع د نقیضې هم باطله ده په هر حال عزم دا کولو نو بیا د اولاد تا باندې دا حق جوړېږي چې د مبارک علیه السلام محبت هغه د خپل اولاد ته وښایه او محبت هغه دی د هغه لباس او د هغه شکل و صورت پې جوړ کړه د هغه د عاشقانو مجالسو ته راځه د خپل پیغمبر علیه السلام د والدینو نامې د خالدان نامې دا ورته زده کړه دا ورته د غوږ کې بچي ته واچوه چې بچیا دا عقیده وساته چې د رسول الله مبارک د والدینو او د والدین په دې دنیا کې د تېر شوي دوره به تېر شي دا دومره عظیم شان ورکړی و د رسول الله مبارک باندې بچې زېږولې دي څوک دې دغسې والدین موږ ته وښایي چې داسې بچې زېږولې وي
هغه خلکو ته بچي مه لېږه چې هغې ورته وایي د رسول الله مبارک مور او پلار نعوذ بالله مؤمنان نه وو او په بېدبي او ګستاخي ستا بچي ته په ذهن کې نه رچوي. او دویم نمبر مبارک علیه السلام فرمایي وحب اهل بیته زما د اولاد محبت خپل اولاد ته وښایي. سنوتیه کې ما بیان کول همدا د ماشومانو په تربیت مې خبرې کولې. هغه ځای کې یو سید و هغه ماته بیان کې راپاڅېدو نو ماته وایي چې امداد المشتاق اشرف علي تانوي صاحب لیکلي چې یو بزرګو علامه قلندري صاحب قلندري علي ورته وایي غالبا دی حاجي امداد الله مهاجر وکیل رحمت الله علیه عصر شخصیت دی. وی هغه به د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دیدار په خوب کې همیشه کولو. بیا یو شاګرد دی هغه سید و سید دې سفیړه ورکوي دیدار ور باندې بن بیا ورته دیدار نه ملاوېدو. بیا چا ورته وویل چې ته مدینې منورې ته لاړ شه او روضې مبارکې نه معافي وغواړه کېدای شي دیدار درته بیا شروع شي. هغه سید ته سفیړه ورکړې وه دې مدینې منورې ته روانېږي مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته دننه کېږي. چا ورته وویل چې ځان مه ستړی کړو دې ځای کې یو بزرګ را روان دی دیوانه غوندې دی ماښام کې راځي هغه سره ملاقات وکړو مبارک علیه السلام ته هغه جرګه کړه نو بیا به درته دیدار واپس شروع کېږي. وی ماښام چې دی د هغه بزرګ په انتظار کې ناست و هغه راغی د هغه سره امسا وه دې چې ورته وړاندې شو ولې دو درې امساګانې ووهلو ورته وایي چې تا د رسول الله مبارک بچي وهلی دی سید دی وهلی دی او بیا ورته وایي چې ته ما ته راغلی ما جرګه کې په دې نیت چې ما د دیدار په خوب کې بیا شروع شي ته سم شه د هغه د اولاد قدر کوه په خوب کې نه دغه دې وګوره. وی لاسې چې ورته ولي ورته ویښه محمد عربي صلی الله علیه وسلم ولاړ و دیدار یې ورته ونصیب. وحب اهل بیته د مبارک دغه اولاد محبت مبارک وی دا بچو ته زده کوي. او درېم مرتبه کې رسول الله مبارک وی وتلاوت القرآن د قرآن تلاوت رستو کړی دی خپل محبت او د اولاد محبت هغه مقدم کړی دی. اشاره دی خوا ده چې که ستا د سینې لوښې د دغه دوو محبتونو نه کنګال او خالي پروتو تلاوت د قرآن څه کې فایده نه درکوي دوی ستړی او خدای ناراض. اول د سینې دا لوښې د مبارک علیه السلام او د هغه د اولاد د محبت د ډک ولره بیا د قرآن کریم تلاوت کوه درته به ډېره فایده درکوي. زما معززو داسې نور حقونه هم دي د اولاد خو وخت چونکې مختصر دی زموږ ټیم هم شوی دی او دا زما نه وړاندې شي زموږ ورور محترم ډاکټر علامه شفیق امیري صاحب کومې خبرې وکړي نو دی د درد نه وکړي ما ورسره ټوکه وکړه دلته زه ذاتي طور باندې یوه مسله کې خفه یم خو زه بیا زه ذاتیات نه څېړم او مونکې للهیت دی الحمدلله بل مخکې هم زموږ ورور وی اوس هم زموږ ورور وی بیا هم زموږ ورور وی تاسې عوام خو هم دا ټول پاټو ولا ولټول هم کتل د هغې خبرې مو اورېدې یو ځل خدا خلک هم وګورئ یو ځل خدا خلک لږ د اسمبلۍ پورې ورسوئ دا خلک وړاندې کوي دا مخکې کوي دا در باندې د عقیدې حق لري خدمات یې کړي دي په پاک نیت راپسېدلي دي نو په کلک او په غیرت دا ورسره ودرېږئ د دې یو نارې د خاطره ورسره ودرېږئ چې دا خوږه ناره لګوي نو په دغه یو نارې د زموږ مال جان عزت دا څه قربان نو دا په کلکه ورسره ودرېږي انشاءالله ودرېږي به که نه ودرېږي څو ملګرو پکې اواز را نه کو په کلکه اواز راکړي ودرېږي به که نه ودرېږي وما علي الا البلاغ المبين درود شریف